این زخمیایی است که تازه انتقال داده میشه. خود این صحن مکتب را کس را اجازه نمیده که همه زخمی ها و شهیدا را انتقال دادن، ولی هر زخمی را هر دقیقه دوباره میاره. تازه او زیات بد خبر نن کابل ښار دروسترو بمي چاودنو ولړزاوه چې پکښې د ښوونځیو زده کوونکي په نښه سوي او شاوخوا د 30 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړل سوی. دا چې بشپړ حال څه دی ویډیو پوره وګورئ، په هر څه به پوه سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، زموږ مشال پریس یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. د کابل په لویدیځ کې پرلهپسې چاودنې، په یوه چاودنه کې لږ تر لږه 25 زده کوونکي وژل سوي. د کابل په لویدیځ کې سرچینې وایي د عبدالرحیم شهید په لیسه کې د ځانمرګي برید له امله لږ تر لږه له 25 تر 30 پورې زده کوونکي وژل سوي دي. د سرچینې د معلوماتو له مخې دغه ښوونځي نن سهار سه شنبه دوري په 13مه د 2 ځانمرګو بریدونو مخه وګرځېده. د عبدالرحیم شهید لیسې ښوونکي ذکریا الفت اطلاعات روز ورځپاڼې ته وویل لومړی برید هغه مهال وسو چې زده کوونکي له ښوونځي د رخصتۍ په حال کې وو. هغه وویل چې یوازې په لومړۍ چاودنه کې شاوخوا د 25 تر 30 پورې زده کوونکي وژل سوي دي. هغه زیاته کړه چې د دویمې چاودنې پر مهال د ښوونځي ښوونکو هڅه کوله چې زده کوونکي تیت او له خوندي لارو یې وژغوري. ښاغلی الفت وایي چې د دویمې چاودنې د مرګ ژوبلې په اړه کره معلومات نه لري. د پیښې ځایي اوسیدونکو د مرګ ژوبلې کچه په زیاته اندازه ښودلې ده. شاید د یادو بریدونو د مرګ ژوبلې کچه نور هم زیاته سي. د یادونې وړ ده چې د روانې اپریل میاشتې پر 6مه د کابل ښار د لومړۍ امنیتي حوزې اړوند پل خشتي جومات کې پر لمونځ کوونکو د لاسي بم حمله کې 11 کسان ټپیان سوي وو او تر هغه څو ورځې مخکې د کابل ښار د اسعارو د تبادلې مرکز سرای شهزاده کې د لاسي بم غورځولو له امله یو تن وژل سوی او نه 50 کسان نور ټپیان سوي وو. قدرمنو لیدونکو، ډیره زیاته مننه چې ویډیو مو تر اخري شیبو وکتل. د لا زیاتو او لحظه پر لحظه خبري معلوماتو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت او ښې چارې. د الله په امان.